امنیه قومندان د یو شمېر اداري شعباتو او د نظارت خانې امریت څخه لیدنه وکړه. د امنیه قومندانې ویاند ملا عزت الله حقاني رسنیو ته وویل چې امنیه قومندان ښاغلي ملا امین الله زبیر د امریتونو او مدیریتونو څخه د لیدنې پر مهال د دوی د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات واخیستل او د هغوی د فعالیتونو او کړنو د ستاینې ترڅنګ یې لازمې سپارښتنې وکړې او د اداري کارکوونکو د حاضرۍ د کنټرول ترڅنګ د شعبو د نظم، ډیسپلین او د مراجعینو کارونو ته د پر وخت رسیدنې او په کارونو کې د شفافیت او چټکتیا په اړه لارښوونې وکړې. د یادې لیدنې پر مهال د نظارت خانې امریت د پرسونل او نظارت خانې کې د بندي اسیرانو احوال واخیست او اړوند ارګان ته یې د دقیقو پلټونو او څېړنو سپارښتنه وکړه. وروسته کې نوموړي د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصرالله حذیفه سره جلا کتنه وکړه. ترڅنګ یې د اداري چارو او یو شمېر مهمو پلانونو د تطبیق په اړه بحث وکړ او په دې برخه کې پر جدي اقداماتو او غوراوي ټینګار وسو.